یو بوډۍ او یو زوی او زوی مړ شو. ډېره زیاته ورپسې خپه وه. په ډاکټرانو، طبیبانو، مولیانو، شیخانو ګرځېده. ای ساده ښځه وه دا ښځې دا بوډیګانې ویم بیا لږې ساده. یاره داسې به څوک پیدا شي چې زما دا زوی واپس را جمدې کړي. پلانکي ځای کې یو کس شته، هغه سره یو نسخه شته. هغه پسې لاړه او ډېر یې ورته وجړل چې زما یو بچی و، بچی مې مړ شوی دی او ته راته چا خولی که څه دم درود دارو درمل سم د سرۍ نو ته مهرباني وکړه زما د بچی را جمدې که. هغه ورته بوډۍ ما سره خو نسخه شته، اوبه دي هغه به دله دم کم او چې دې زوی له دې په دا مړه خوله کې ور واچې دې به چغه ووایي او راپابسي ټیک ټاک به شي. دې شونډو کې وله اوسسه و دا به را جمدې شي. هله شابه دم وکړه هله وی نه داسې وکړه چې د اوو کورونو نه به راله اوبه راوړئ. بلکل اوس اووه نه د سلو نه خو به راوړم. وی نه که نه لږ سوچ وکړه که نه د هغې اوو کورونو اوبه به راوړې دله به دموم چې په کوم کور کې مړی نه شوی. هغه اووه کورونه به وګورې چې په کومو کورونو کې مړی نه شوی د هغې اووه کورونو نه به راله اوبه راوړې ابه دموم خو چې د زوی په دې شونډو د ساس کې پرېږدي جمدې کېږي به. بوډۍ زر بوتل واخېست وي دا غودل سره پیدا کړم. یو کور ته لاړه وي تپوس به کوې ګورې یقیني ښه هسې نه د هغې کور راوړه چې هغې کې مړي شوي بیا ګورې کار نه کېږي. ورننوته تاسو کله مړی شوی دی؟ او څوک پلاره مړ وکړ په بل کور ورله دروازې وواله تاسو کله مړی شوی دی ما ته دغه کور اوبه غوښتي دي او مړی شوی څوک مړ دی کاکاجي مې مړ وکړ مخکې ورځو کې په بل کور نیکه مې مړ وکړ په بل کور زوی مې مړ وکړ په بل کور ښځه مړه وکړ په بل کور خاوند مړ وکړ په بل کور رور مړ ورواره مړ خور مړه وه د خور زوی مړ نوسې مړ اوهو چې کم کور ته ورځي پکې یو پیدا کېږي. بوډۍ پوه شوه اوی دا خو واقعي که زما زوی مړ دی ګوره ډېر هوښیار ډاکټر و که زما زوی مړ دی خو دلته هم د چا بچی مړ دی ته خپه ورپسې چې زوی دی مړ دی او خپه ما دا به څه چل کېږي څه چل به کېږي ته به مرې ورپسې بېبې بل ورځ به ته مرې ته به هم بله ورځ مرې ورپسې زه به مړ څوک و په بل کور والا ستاسې نوسې مې مړ دی ډېر نیازبین و خپې ورپسې او خپېم دا به څه کوي ببو ته به مرې غم مه کوه دا به زه مرم او ته به مرې خو چې په دې شلو پنځویشتو کورونو چکرو لګاو او د هغې خلکو کورونو کې د مړو معلومات واخیستل چې ښځه راتله تسلي شوې وه. ډاکټر طبیب لراله وی څه چل دی که اوبه دې راوړې وې نه ولې یو کور مې هم داسې ونه موند چې هغې کې د مړی نه شوې نو بېبې که ستا بچې مړ شو نو څه چلو شو ګرو به خامخا خلاصې خو دې نشته. مرګ هغه حقیقت دی او هېڅوک یې هم نه غواړي. والله که د چا هم ځان مرګ تړی کېږي هله کله کېږي ستاسو نه څوک وایي چې د دې مړ شم ولې د دنیا ګرم یخې هواګانې دي هلته هغه شی نشته. دلته په ژمي کې ګرمه هوا ده ته هیټر لګېدلی دی نو که ژمي کې مرې نو هلته به یې چې خدای هلته به څه کوم دلته خو ګرمي شته هلته خو یخه یخني ده او که اوړي کې مرې نو دا سوچ به دي چې دلته خو پکې لګېدلی دی ایس هم لګېدلی دی کنی بپوز جرنیټر دی کنی څوک خو به راته لمن وړقي هلته خو دغه هم نشته دلته خو پسته بستره ده هلته پسته بستره هم نشته دلته هوا او اکسیجن دی هلته هوا او اکسیجن هم نشته او چې ډېر زیات ذهن لکم ټینشن راځي او ذهن لکم سوچ راځي او ذهن لکم فکر راځي ابسي اوهو دلته خو که نا جوړه شم چغې وام نو بچې به راشي په سر به راله زور وکړي ښځه به راشي نو په سر به راله زور وکړي لور به راشي نو خپو ته به راله کښېني د خپې به راله مالش کړي نو که بل څوک نی نو یو انسان یو پردي خو به راشي که یو دم به راباندې واچي قبر کې به څه کوم نه راله څوک خپې مالش کولی شي په دا قبر کې ماله هېڅوک خپې نه شي مالش کولی په قبر کې نه راله څوک په سر لاس راخکې شي په دا قبر کې نه راله څوک په خېټه لاس راخکې شي نه راباندې څوک دم اچولی شي دلته خو به چغې وام څوک خو به راله راورسېږي دوی له پکار دی چې دلته خو چې چغه ووام نو دغې په زړه کې راځي چې دلته به چغه ووام مور به مې سر ته کښېنې که بنده ډېر هم نه جوړي خو یو ځل چغه وایي چې مورې دې سره هم ګورې نیم بنده جوړېږي هلته خو زه مور ته هم چغه نه شم والی زه به څه کوم او بل سوچ یې په زړه کې څه راځي بل سوچ دا چې دلته کې خو رڼا ده او قبر کې به څه کوو توره تیاره
او چې دا صابرانه څنګه وځي. یوازې یو غم نه دی کنه چې د مور نه به جدا شي، پلار نه او درونه نه به جدا شي. یو غم نه دی چې د پستې بسترې نه به خاورو لکو شي. یو غم خو نه دی چې د رڼا نه به تیارې له لاړ شي. یو غم خو نه دی چې د خوشحالۍ نه به غم له لاړ شي. یوازې به شي، هر څه به دنه پاتې شي. اکسیجن ختم، رونه رشته داران ختم، نه سا به څنګه وځي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ کعب احبار د پخوانو کتابونو یو ډېر لوی مولا و، مسلمان شوی و. هغه نه تپوس وکړو وی دا سا د انسان نه څنګه وځي، دا سا د وتو به څنګه. کعب احبار ورته وی امیر المؤمنین وی داسې مثال یې زموږ په پخوانو کتابونو کې چې یو انسان په دې ټول وجود کې یو اونه بنده کې او د هغه اونې څانګې رده په دې ټولو رګونو کې خوري شي او دا اونې دا څانګې ټولې د ازغو د غنو نه ډکي او یو یو څانګې په یو یو رګ کې تلي تاو شوي وي او دا غونډه اونه ترې راکاږي او دا ازغي او دا غنې د ده په دې رګونو کې راښکلې کېږي. داسې تصور د بدعمل انسان نه. او د حضرت موسی علیه السلام نه تپوس کېږي وی دا بدعمل انسان نه چې څه ښکلې کېږي مثال یې څنګه دی. وی تپوس یې مه کوه، دا حل راته ووایه چې څنګه تصوځي. وی داسې مثال دی لکه د څاروي نه چې په جمدونې څرمن وباسئ چې حلال کړي دي نه وي او په جمدونو ته څرمن وباسئ. وی څه ښکل دونه ګران کار دی. بني اسرائیلو کې یو پیغمبر ته چا ووی چې مونږ ته د سا د یو مړي را جمدې کا. بني اسرائیلو به هر قسمه تپوسونه کول او د پیغمبرانو نه به هر قسمه سوال کو. وی یو مړی راته را جمدې کا، مونږ به د آخرت تپوس وکړو، د قبر به تې وکړو، د ځنکدن به تې وکړو چې نه صبرېدل. نو عیسی علیه السلام یو مړي له آواز ورکړه وی قم باذن الله. مړی را جمدې شو. چې څنګه را جمدې شو نو دا نیم سر او نیمه ګیرې سپینو او نیم سر او نیمه ګیرې تک تورو. وی دا ولې؟ وی ده چې کله مړ کېدم ویښته مې ټول تورو، خو چې دا اوس اواز وشو قم باذن الله نو وایي ګنې قیامت راغی. نو د قیامت د غمه مې دا نیم ویښته تک سپین شو. وی مرګ راته ووایه چې مرګ څنګه وشو. وی دومره زره کاله مې شوي دي چې زه مړ شوی ما. او وی قسم د الله په ذات چې اوس هم زما په خوله کې د سا د وتو د ځنکدن تریخوالی پروت دی. مهرباني وکړه د الله رسوله اوس چې مرم چې دوباره ځنکدن را باندې را نشي. ګورې ډېر ګران کار دی. نو مرګ داسې حقیقت دی، داسې نه ده چې ګنې سترګې به پټې کې او خر خربو کې اوده به شي. دا وړه خبره نه ده. د سا به په کومه طریقه وځي الله، او دا سا به کم خوا ځي، دا به جنت ته ځي او که دا به دوزخ ته ځي. او دا سا به په کومه ټوکړه کې بندېږي، دې سا له به هم کفن راځي. لکه زه او ته چې مړه شو زموږ د بدن له کفن میلاویږي، دغه رنګې د سا له هم کفن راځي. نبي علیه السلام فرمایي د نیکعمله انسان سا له د جنت کفن راځي او د بدعمله انسان روح له د دوزخ کفن راځي. نو پته نشته چې د ما دا سا به د جنت په کفن کې بندېږي او که دا به د دوزخ په کفن کې بندېږي. زه به کم خوا ځم. رونو ډېر سخت شی دی مرګ. زما قسم په خدای د ټولو نه لویه مرحله د سا د وتو ده، ډېر سخت دی. ده به څه کوو دې مرګ سره؟ هېڅوک یې نه غواړي. حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله اختیار ورکړی ستا خوښه ده چې ستا کله مرګ خوښ شي دنه سا وباسم او چې تر څو دې نیغ خوښ نه وباسم نه. هغه خوشحاله چې زما څه کار ده چې زه مرګ غواړم، چې ما له اختیار چې زما کار ده چې مرګ غواړم. یو ځل ناست و میلمه دوست ډېر زیات و. میلمانه به د دنیا راتلل او ده به ځان سره ډوډۍ ته کېنول. داسې بې میلمه به حضرت ابراهیم علیه السلام ډوډۍ نه خوړه. هر څوک چې به نوکر یا غلام یا بچې به په لاره کې ودرولو، وی بچې وګرځه څوک راوله، څوک راوله. هر څوک چې خو چې څوک را پیدا کړي. یو ځل یو بوډا بابا یې راوسته. بوډا بابا چې څنګه ډوډۍ ته کېناسته نو قانون دا دی چې خلک ډوډۍ خوري د الله نوم پیلي، بسم الله. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله دې د ډوډۍ باندې د الله نوم واغږ په دې ډوډۍ کې برکت وي، او که د الله نوم دې وانغږ برکت پکې نه. یوه
دویم دا چې د الله نوم دی واغېست نو شیطان وتښتي، او که د الله نوم دی وانغېست نو شیطان در سره خوراک کوي، او د شیطان پخي لاس نه کوي، په ګس لاس کوي، او د شیطان لاس ټول د ګند او د غولو د متیازو نه ډکي، نو هغه د سره خوراک کوي، ټول د خوراک د لګن کی. دا مونږ ولې په مصیبت تختی او قسم قسم بیماری را باندې حملې کوي؟ دا ځکه کوي چې مونږ د خدای نوم نالو په ډوډۍ باندې، نو شیطان را سره لګیا دی پکې خوراک کوي، نو د هغه څښاک پلیتي زمونږ د خوراک کې ګډېږي، نو زمونږ تېرېږي. نو ګورې سنتو کې یوازې دا برکت نه دی چې د پیغمبر تابعدار شوې، د سنتو یوازې دا برکت نه دی چې الله به خوشحاله شي، ثواب به دې وشي، د سنتو ډېرې زیاتې فایدې دي. نو چې کلم ډوډۍ خورئ او خوراک کوئ څه به وایئ؟ بسم الله یا بسم الله الرحمن الرحیم، نو دوه فایدې درته حاصلې شوې. یو به د ډوډۍ کې برکت پیدا شي. برکت څه ته وایي؟ ډوډۍ به دې ډېره شي، په لږه ډوډۍ به دې کار وشي. دویم دا چې د دې ډوډۍ کومه فایده د برکت دې ته وایي، دا به صرف ګندګي د دې نه جوړېږي، د دې چې کومه فایده ده او دې کې کوم طاقتونه دي هغه به د الله یو وجود ته ورسوي. بسم الله پې د پاسه ووایه. او دریمه فایده څه ده؟ هغه دا چې په دې وجود کې ډېرې بیمارۍ پرتې وي، د دې ډوډۍ برکت دا دی چې هغه بیماری به د خدای په دا ډوډۍ لرې کړي. او څلورمه فایده څه شوه؟ شیطان به نه کي لاس نه ښکته کوي، شیطان به ګوتې نه وایي، نو بیماری به د په دې خوراک کې به ګندونه نه یو ځای کېږي چې بیماري پیدا شي. نو حضرت ابراهیم علیه السلام هغه بوډا ته وایي میلمه د الله نوم واله بسم الله ووایه. او وایي څوک الله؟ وایي ولې ته الله؟ زه خو خدای نه پېژنم. زه الله څه ته وایي؟ یو څو سپکې یو وی ابراهیم علیه السلام پاسه خدای زما نه پېژنې، د خدای په نوم خوراک نه کې، د بوتانو په نوم خوراک کې، او ناس ما سره ډوډۍ ته ما لا ډوډۍ لا راوستې، وځه. سړی په مخه کړ، ویې ویسته. بوډا لاسونه خپې رپېدلې، بار ووته. دې کې جبریل علیه السلام راغی، ابراهیم علیه السلام ته وایي میلمه دې څه کړه؟ وایي رخصت مې کړه. ابراهیم علیه السلام فخر کو چې جبریل به هم خوشحاله الله به هم خوشحاله ځکه ما د خدای په نوم غیرت وکړ. وی ولې دې وویسته؟ وی ګوره خدای نه پېژنې، زما رب نه پېژنې، زما د رب نوم نالي او د هغې مقابله کې د بوت نوم نه پرېږدم. اوهو یا الله راولېږلمه چې ابراهیمه دا دې څه وکړله؟ میلمه دې وشړه. دې میلمه له ما څو سوه کاله ډوډۍ ورکړه، ما نه پېژنې، او جامه مې وله ورکړه، او جون مې ورکړی دی، او عزت مې ورکړی دی، او نن ستا یو نوړی میلمه شو نو تا وشړه. زر یې سړی ورپسې ولېږه، بوډا پیدا کړې، بوډا یې راوسته. ولې دې شړلم؟ وی د خدای د نوم. ولې دې راوستم؟ وی الله رانه ګیله وکړه چې ما نه پېژنې، او سره د هغې 12 کاله چې د عمر دی، نو ما ډوډۍ جامه خوراک او اوبه ورکوم وله، او تا یو ورځ مړی مې مشوره دې نه کوه. وی ښه ده، ما الله دومره بیا په ما خفه کېږي. وی یو وی ما ته خپله کلمه وښایه، زه په دغه ټکي اوس مسلمانېږم. نو حضرت ابراهیم علیه السلام ناست دی، اختیار خو خدای ورکړی چې ستا خوښه ده چې کله مرګ غواړې مرګ به دله راځي، که نه غواړې نه به راځي. یو بوډا سړی وله راغی. بوډا داسې دی چې غریب ټپ ټیپ دی او خپې یې رپي. بوډا داسې دی چې په دې ګیره باندې او په دې شونډو باندې لاړې روانې دي بیګي، ګیره او لاړې لمدې دي په لاړو باندې. بوډا داسې دی چې د خولې نه هم غریب اوبه روانې دي، او د پوزې نه هم خڼې روانې دي، او بوډا داسې دی چې د سترګو نه هم چخې بیګي په دې مخ د پاسه روانې دي، او لاسونه هم رپېږي غریبه، او ډېر په بد حال دی، اوس خاپین تې روان دی، او په دې ځمکه غریب پرېوته. ابراهیم علیه السلام بوډا دی بابا د څونه عمر یې؟ وی د 200 کالو. او دې وخت ابراهیم علیه السلام د 200 کالو نه لږ کم دی، 200 کالو نه عمر لږ غوندې فوټې غوندې کم دی. وی د څو کالې بابا جي؟ وی د 200 کالو. اوهو چې زه به 200 ته رسېږم چې ما نه به لا څه جوړېږي. زه ابراهیم علیه السلام لاس اوچت کړ، وی یا الله ما خو د دې سړي عمر ته مه رسوه، د دې سړي عمر ته ونه رسېږم. خدایه دا څه مصیبت دی، دنه خو بنده له کرکه ورځي،
د سره خو بنده کېناستې دی نشي د بچي به په د څه ګزاره کوي د ښځه به د سره څه ګزاره کوي د سره به د محلې او د قوم خلک څه ګزاره کوي الله چې د عمر ته خو مې هم نه رسې خو چې دی وي هغه بابا ورته ملک الموت شو او ملک الموت د مرګ فرشته وه ابراهیم زه خو راغلم چې ساده نه وباسم او ته ملک الموت وي یو نو ما له خو خدای اختیار راکوي وا خو دې ختم که که نه خو دې وغوښته مرګ خو دې وغوښته تا له الله اختیار درکړو تا په خپله وي چې خدای را دغه بابا عمر ته مې مه رسئ نو به ټیک ته د هغه عمر ته به اوس نه رسېږي سا به ودنه وباسم نو مرګ هغه حقیقت دی چې هر څوک کې مني خوار سړی تېرېږي داسې څوک شته چې هغه وایي چې ما له مرګ راکړه سوال نه پیدا کېږي داسې شته چې څوک وایي ما له مرګ راکړه بوډی و زوی نه جوړو بوډی وی خدای زما دا زوی جوړ که د ده دا مرګ ما له راوله خو دا زوی مې جوړ که دغه چې ملک الموت راغی بوډی ته وایي ویم سوال خو وی تا له راغلی یم چې ساده نه وباسمه وی روغ او رنځور پېژنې روغ او رنځور پېژنې ناجوړه مې زوی دی او وجنې ما وی تا چې اوس وی په ټوکه هم جوړ نه پوهېږې په ګپ هم نه پوهېږې نو مرګ څوک نه غواړي مرناک سړی یېرېږي زما د قسم د الله په ذاتي حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څومره لوی شخصیت چې د رسول الله مبارک سره په سفر او په حضر کې ګرځېدلی دی څپلی به د غریب نه وي جامې به نه وي یو کمیس به و کله به یو لنګ به و کمیس به هغه د غریب نو او ډوډۍ به نه ولو اوږې به غریب ناستو یو ځل روټۍ ته ناست دی او یو ډېر قیمتي رومال دی ورسره په هغې پوزه پاکوي چې په هغې پوزه پاکوي نو واه واه ابو هریره په دومره قیمتي رومال نن پوزه پاکوي وی قسم د الله په ذات چې هغه وخت مې یاد دی چې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د منبر او د کوټې په منځ کې به بېهوشه پروت و وی خلکو به د سر لتې راکولې چې ابو هریره لیونی دی او وی قسم په خدای که به زه لیونی یم وی د لوږې د لاسه او بېهوشه وم داسې وخت پې تېر شوی دی ډوډۍ به نه وه خوراک به نه لیکن دغه ابو هریره رضی الله عنه چې کله مري نو جاړي ملګري ته ګیر چاپېره تاودي د صحابو خو باجیمه مرګ و ملګري ته تاودي یو ملګري ورته وایي هلکه ګوره چې مړ شي نو د حضور پاک سره به د ملاقات کېږي زما سلام به ورته رسئ هلکه ګوره زما سلام به م وی هلکه زما سلام به م وی دا ته ګیر چاپېره تاودي او دی جاړي ملګري ورته وایي ته جاړې ستا خو به لږ ساعت د نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره ملاقات کېږي خپل محبوب له روان یې خپل نږدې ملګري له روان یې او هغه صحابه قسم دی چې حضور پاک د وفات نه لږ غوندې مخکې د احد شهداو له تللی و نو ټول صحابه ځان ته کېنول ټولو ته یو تقریر وکړه وی ای صحابو انی فرتن لکم زه ستاسو نه ګورې مخکې تلونکی یم ستاسو دپاره بهترین تلونکی یم د خدای دربار ته او ان موعدکم الحوض زما او ستاسو د ملاقات ځای حوض کوثر دی هلته به زما او ستاسو ملاقات به کېږي لیکن هغه ابو هریره رضی الله عنه ته څه جاړي او صحابه ورته تاو راتاو ناست دي لږ ساعت پس به د حضور پاک سره ملاقات کېږي زما سلام زما سلام او دی جاړي ورته ولې جاړې ابو هریره د مرګ نه یریږي وی او د مرګ نه یریږم مرګ نه ولې یریږي وی سفر ډېر زیات اوږد دی او سامان ډېر کم دی کله زه سوچ کوم مې چې سړی سعودي ته ځي او حج له دې څلوېښت ورځې پس یا میاشت پس یا شل ورځې پس به راشي او که لندن او امریکې ته لاړ نو یو 2 میاشتې پس کال پس به راشي او که څوک مزدورۍ له لاړ زه 2 کاله 3 کاله 4 کاله 15 کاله پس به راشي لیکن د مرګ په سفر چې کوم سړی تللی دی راغلی دی نه نه خبره ختم یو ځل چې د کور په دروازه ووت په دې دروازه واپس دی نشي راتلی بس ختم ډېر خلک یې ځان له کورونه جوړ کړي وي ختم یې پکې کړي بستره یې برابر کړی او مړ شي هغه بستره کې د ملاستې نصیب پیدا نه شي ډېر خلک یې ځان له کور جوړ کړي او چې وردنه دي نصیب یې پکې پیدا نه شي وردن نه اړو شي نه او ډېر خلک یې وادو کې واده ځان له کوټه جوړه کړي ځان له کټ مزېدار کړي ځان له کوټه ښایسته کړي
بنارسه پې ځان لګیر چا پیره واچوي لیکن هغه کوټه کې د هغې ناوې سره ملاستم د هغې غریب نصیب نشي دا هر څه د رب العالمین په اختیار کې دی نو مرګ هغه حقیقت دی چې له دې نه هېڅوک انکار کولی نشي او خدای بیا پټم ساتلی دی رب العالمین پټم ساتلی دی یزید رقاشي یو واقع بیانوي یو بادشاه ډېر زیات جابر و ډېر جابر بادشاه او سخت مزاج او سخت دله او یو سړی نیغ په دربار ورغی او چې نیغ په دربار ورغی د هغه تخته ورننوت چې په تخت یې کېناست د هغه داسې ډېر غیبتناک شکل و سترګې هم ډېرې د غیبت وې لاسونه او شکل او مخ باروب انسان او څه بل شان شکل بادشاه ورته ویل لکه ته څوک یې چې ته راننوت ته چا را پرېښودی وی بادشاه سلامت خبرې په اصولو کوه زه هغه څوک یم چې ما څوکیدار نشي منې کولی ما څوکیدار نشي منې کولی زه هغه څوک یم چې یو طاقت ما له مخې له نشي راتلی زه هغه څوک یم چې ما نه څوک پردم نشي کولی زه هغه څوک یم چې بادشاه لم زم غریب لم ورځم زه هغه څوک یم چې زه وغواړم پیغمبر لم ورځم امتي لم ورځم هغه څوک یم چې وغواړم د شپې م سړي له ورځم او دروازې م ورځم زه هغه کس یم چې وغواړم نو پلار د بچو نه م جدا کولی شم ښځه م د خاوند نه جدا کولی شم زه هغه کس یم چې بچې پیدا شي چورټې ته وباسم لرې کم دی او زه هغه انسان یم چې وادو کی نو خاوند د ښځې نه او ښځه د خاوند نه په یو ټک جدا کم او څوک کلچ هم ماته نشي کولی څوک بد هم ماته نشي ویلی څوک خیر هم ماته نشي کولی څوک کنزل هم ماته نشي کولی څوک مقابله هم زما نشي کولی بس بادشاه په رپېدو شو وی لکه چې د مرګ فرشته وی یو زمارون واقعي داسې نه که چې ورېږه شپه ده او دا سړی چې راپاسي دروازه به ورته ووهم نو سر به دې څه وباسه نو چې کم ټیم مقرر دی والله ورته په ویښه کې ته وباسه په ویښه کې یې درنه وباسي او چې وایي د شپې ته په خوب کې وباسه نو په خوب کې وباسي باباجي پروت دی بړستن پې پرته ده سر چې بچو پاسه او سا پکې نه وه داسې ده که نه ده او داسې هم نه چې ورېږه زنانه ورسره ناستې دي نه پرده کوم چې دا زنانه دې اخوا کړم نو سا به ترې وباسمه دا پکې نشته او دا هم پکې نشته چې دا ماشوم بچې خو په ډېرو دواګانو یې غوښتې دي او په ډېرو دارو دولمر یې غوښتې دي او دا خو 10 کاله پس دا ماشوم بچې وکره شوی دی او دا خو ډېر خوشحاله دی او ډزې به پې کوي او ډېر مخکې نه یې وله سیزدګان او څیزونه جوړ کړي دي نه 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 چې پیدا شو په هغه ساعت یې وله وجنم ولې د الله حکم دی دا رحم هم نشته رحم هم په ما کې نشته په ملک الموت کې واده وکړو ډېره موده پسه او د واده لومبۍ شپې ده رحم نشته داسې م وجنم وایي دا خو د مور پلار یو زوی و او واده وکړه او د واده 4 میاشتې وشوې او مړ شو لږ رحم پې پکار و دا رحم هم پکې نشته او چې څومره 4 او 5 په کور کې مړه کي تر ننه پورې ملک الموت ته چا خیره کړې ده چې دې خدای داسې چا کنزل ورته کړي دي نه چا دروازه بنده کړه چې ورېږه دروازه بندوم او سینتري دروم کې د بچ کم بچ کېدی شي ته نه بادشاه پوه شو وی لکه ته خو د مرګ فرشته وي او زه د مرګ فرشته وی څه لرالی وی ټیم دی پوره دی او مهرباني وکړه لږ مهلت راله راکړه یو میاشت مهلت راکړه ډېر حقونه مې په دې غاړه کې پراته دي زه روانې مې کړي دي چې خلکو ته هغه خپل حقونه واپس کړم یا ته معافي ترې وغواړم اله شابه او ډېر مې خدای خفه کړی دی که نه نو دا پردي حقونه ورکومه ښه دا نه خالي کومه خو لږ صبر راته وکړه وی نشته صبر وی ښه لږ یو ورځ مهلت راکړه چې خدای ته خو سجدې ولګوم الله مې هم ډېر خفه کړی چې خدای خو راضي کړمه وی نشته دا ټیم هم نشته یو ګنته ټیم خو راکړه چې بچو سره ملاقات خو کوم رخصت خو دې راواده لږ ښځې ته خو جاړم بچو ته خو لږ وجاړم وی دا ټیم هم نشته وی ګوره لږ وخت راکړه وی د یو سا د اخېستو ټیم نه دی د یو سا باس وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا بس دا خدای یو نیټه ده بس قسم په خدای کاغه کې ډاکټر مالدار غریب بادشاه امیر فقیر مولا مقتدی څوک
کم پاره کې ایک او دو کولی شي یو ساعت ټیم دی بس خبره ختم هغه ساعت ټیم چې سی واغېشته اخوا پروت وبیم دا شی پکې نشته خامخا مرګ راځي او ما سوچ کې بله شپه سې څادر کې مې سر بند و خوب نه راته زړه کې مې سوچ کو هلکه مې زمونږ د نیکونو د زمانې چې کم خلک و ما داسې یو شمېره زمونږ د باباجي چې کم دوستان و کم به سره ناست و او مې داسې ذهن ته راغلی نو یو مې شمېره یو مې شمېره نو یو پکې جم دی نو ټول مړو او چې اندازه مې واغېسته نو ټول څونه عمر کې مرو یاره مې دا خو اتیا او څلور نمې شلې کاله او سلو کې مړه دي دونه عمرونو نو بیا مې د والد صاحب زمانې ته سوچ وکړو چې د هغه کم ملګري او د هغه د وخت کم خلک و نو چې په هغې مې نظر واچو نو هغې کې به اکثر مړو نو چې بیا مې عمرونو ته وکتل د والد صاحب به مې د پلانکې د مره سکول د سبق ملګری د پلانکې مې د لوبو ملګری پلانکې نو هغه د والد صاحب هغه عمر هغې ته مې وکتل نو هغه تقریبا داسې د او یو او د پنځو او یو داسې پنځه کم او یو په عمر کې مړه دي دا تاسو هم وکړئ نو بیا مې د خپلې زمانې ته داسې نظر ور واچو چې دې کې دا خلک څونه عمر کې مړه دي چې اندازه مې واخېسته نو شپېتو پنځو شپېتو کې زما وروڼو ګورې اوس هغه سل او اتیا واله عمر هم لاړ ختم مسافر په دنیا کې څه ژوند دی مسافر خو په لاره سفر کوي یا یو ورځ په یو ځای کې خیمه خښه کړي یا پنځو له خښه کړي یا لسو ورځو له خښه کړي او عابر سبیل بلکې داسې ژوند تیر کړي چې په لاره تیرېږي مسافر خو بیا هم په یو سری کې دوه څلور شپې میاشت قیام کوي او په لاره تیرېږي هغه به صرف ځان دمه کې وبیا ځي او فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم وعد نفسك من اصحاب القبور ځان داسې وګڼه لکه چې قبر کې پروت ما قبرونو والا پشان قبرونو والا نه جایداد قبر کې چې کم پراتی نه په جایداد څه کوي او په بنګله څه کوي او په کور څه کوي او په موټر څه کوي او په جایداد څه کوي داسې ژوند تیر کا یا داسې ژوند تیر که چې عملي ته ورته ځان وګڼه لکه چې بس زه مړ یم او قبر ته پروت یم او قبر له روان من خدای خبر چې د مرګ مری راوړي دي د ژوند او که څه بلا ده اور یو سړی انخته دی او د دنیا د دې لسو د پنځو کالو ژوند دپاره هغه څه نخرې کوي چې عقل هم نه مني څوک خدای نه مني خدای پسې کنځل کوي څوک فرشتې نه مني مستی پیدا کړې ده څوک په مدرسو پسې څوک په پټکي پسې څوک په ګیرې پسې څوک په حافظانو پسې څوک په عالمانو پسې څوک پیغمبرانو پسې څوک اخرت پسې څوک جنت پسې څوک منځ پسې څوک شریعت پسې څوک اسلام پسې بس دا دنیا نښتې او په مستی کې ده خیرت د خلکو یې ده چې دی خدای له به ورده او هغه حلالې مردارې او نوانارو او حرامو کې خلک مبتلا دي دا دنیا دپاره چې د حد نه وتې دا یېره ده چې دا پردی جیب مې وو ما نه به د خدای تپوس کړي دا مافیا والا شی نه دی دا خبرې د خلکو یېرې دي چې دوکه مې وکړو په مسلمان نه مې په دوکه پیسه وګټله په حرامه مې ته پیسه وګټله 2 نمبر شی مې په د اول نمبر شي په قیمت باندې خرڅ کو ظلم مې ورسره وکړو جیب مې ولو خراب شی مې په خرڅ کو ښه مې ترې واغېسته سپوت مې ورکړو درون مې ترې واغېسته زه به خدای لازم چې پیسه وکړ موټر نشته چې موټر والم او که یو موټري چې دی نه ښه والم او چې د ښه نه ښه والم او د ښه نه ښه والم او چې زما شته چې زوی والم او چې د زوی مې شته چې نوسي والم او چې کور مې دی چې دی نه غټ والم او دا وړه بنګله دی نه غټه بنګله جوړه کړم او د غټې نه نوره غټه جوړه کړم او د پېښور په دی په اسلام آباد کې جوړه کړم او د تورنګلو په دی او د چاغدي په دی په حیات آباد کې جوړه کړم دی له هر یو سړی لګیا دی دا تیر دی چې دا بنگلا او دا موټر ورسمانه پاتې دی او خدای له به دم تپوس براده کوي عد نفسك من اصحاب القبور كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذب خو روانه لاره ده څوک پاتې کېږي پلاران څه شو زمونږ نیکونه څه شو زمونږ میندې مو څه شوې نیاګانې مو څه شوې مشران مو څه شو جومات چې جا جوړ کړی هغه مشران څه شو سپینګیري څه شو ځمکه چې دله چې اغېستې وه څه شو کور چې دله چې اغېستې وه څه شو د کورونه چې دله جوړ کړي ودونه یې دله کړي وې انګیان دې راوستې وې ښځه یې دله راوستې وه څه شو ته به هم دقسې روانه یې مرګ ځان ته رایاد
مرګم را یاد که زما خلک وی وظیفه راکړه چې نیک شم، خلک وی دم راته وښایه چې نیکي وکړم. بلکل فایدې په وظیفه او په دمونو کې شته، خو قبر ځان ته یاد که قسم په خدای چې د خدای ولی د نه جوړېږي. مرګ ځان ته یاد که که تا نه ولی الله جوړ نه شو، دله جرم در کو مرګ ځان ته را مخکې او خلاصې خو نشته. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، نبی علیہ السلام مبارک حدیث تے په مشکات شریف کې دی، من قضا لأحد الموت في أرض، من قضا لأحدكم موتا في أرض جعل له إليها حاجة، چې چاله خدای په کومه ځمکه د مرګ فیصله کړې ده هلته خدای ورسوي. حضرت سلیمان علیه السلام سره ملک الموت راغی. ملک الموت سلیمان علیه السلام د تپوس وکړو، وی ته چې د دې ډېرو خلکو نه څه وباسې څنګه وباسې؟ هغه ورته مثال ورکړه، وی د الله پیغمبره داسې مثال دی لکه یو کاسه چې پرتی او تا ته په هغې مختلف قسمه شیزونه په کاسه کې پرتی، یو کاسه کې تا ته مختلف سیزونه پراتی، د انګورو دانې درته مثلا پرتی وي، نو په یو لاس کې ټولې راغښتې شي که نه وي یو، او چې کومه دانه دې خوښوي نو په یو ساعت کې تر راغښتې شي او که نه وي یو. وی دقسې د دې ټولو انسانانو دا روحونو د انسانان ما ته داسې پراته دي په کاسه کې لکه چې تا ته انګور یا چاڼې دانې پرتې وي، دغسې ما ته پرتې دي. تا ته د چاڼې او د نینو او د جوار او د غنمو دانې پرتې وي، نو تا ته راغښتو کې تکلیف شته نه، او چې کومه رالې نو هغه درته اسانه ده. وی بلکل، او که ټولې رالې ټولې په یو ساعت کې راغښتې چې موټې ته راډکولی شم. وی دقسې ما ته دي چې زه راغښتل غواړم دقسې ګوتې یو څه مروالم، او چې ټول راله موټې ورالم کم خبره خلاصه ده. یو سړي ته داسې تیز تیز وکتل، برند برندې ورته وکتل، او دا مرګ فرشته لاړه. هغه سړی سلیمان علیه السلام ته وی د الله پیغمبره ما خو ورسوه پلانکي ځای ته زړه مې ډېر زیات تنګ دی. ولې؟ ځکه الله وی وسلیمان الریح غدوها شهر ورواحها شهر، الله باد د هغه تابع کړی، د یو میاشتې مزل به یې داسې کو لکه سار نه غرمې پورې، او د یو میاشتې مزل به یې داسې کو لکه د غرمې نه تر د بیګا پورې. ما ورسوه لکه په ارام کښېنه، نه نصیبه ومې رسوه. او کوم ځای ته؟ دې وخت کې سلیمان علیه السلام په ملک شام کې و، شام کې و، او دا چې کوم علاقه یې دی د هندوستان کې ده، خاص وزیري و، خاص تعلق و، بعد ته حکم وکړ ته ور ورسوه، پټه سې هغه ځای ته ورسوه. څومره دې پس ملک الموت بیا راغی سلیمان علیه السلام سره کېناسته، خیر په خیر جیو شو. یاره هغه وختي هغه بله اوس چې راغلی وې یا وختي چې راغلی وې په دې لاره تېرېدې ما سره، دلته یو وزیر و ډېر برند برند دې ورته ونه کتل، او ډېر سخت و توند دې ورته ونه کتل. وی مې کتل. ولې؟ وی الله ما ته د دقه سړي متعلق وی چې ساعت یې وباسم، او ما ته هندوستان کې یو کلی یاد کړو چې هلته به تې څه وباسې. ما وی سړی خو دلته ناست دی، اصراله غصراله چې دلته ته وباسم، خو د الله د حکم خلاف ورزي راځي، او هلته ته وباسم نو دی خو په دې دومره ساعت کې هلته رسېدی نه شي، او ټیم یې لږ یو منټ دوه پاتې و، هغه چې کوم ټیم و پاتې و. وی چې ما وی چې راشه الله کوم ځای ښولی دی هلته ور ورسه. وی چې هلته لاړم هلته راته نخ جغ ناست و، ساه مې ترې واخېسته، الله له مې ورسول. او د ملک الموت ډیوټیم دقه ده چې دی صرف څه وباسي، او الله ورته ښودلي چې دنې په اسانه وباسه او دنې په ګرانه وباسه. حضرت ابراهیم علیه السلام د ملک الموت نه تپوس وکړو، وی چې نیک سړي له په کوم شکل لا ځای هغه ځان هم راته وښایه، او چې بد له په کوم شکل لا ځای هغه هم ځان وښایه. وی طاقت نشي لرلی؟ وی نه ما ته به ځان ښی. وی ښه مخه خوا واړوه، چې ویړو نو ورته ځان وښو. وی داسې نیک سړي له راځم. وی اوس مخ واړوه، مخ یې واړو، وی اوس راته وګوره چې وی کتل، وی داسې بد له راځم. نو سلیمان علیه السلام په ځمکه پرېوت، بې هوشه شو. همدغه ملک الموت ورته ناست دی خپې ولمږي، چې هوش کې راغی نو چا یې تپوس وکړو، وی څه مسله وه؟ وی چې هغه نیک سړي له راځي په هغه شکل یې راته ځان وښو. وی بل شان شکل یې ډېر ښکلی، ډېر ښایسته، ډېر مزېدارې سترګې، مزېدار مخ او خندرویه. بس وی لنډه ده که یو انسان نیک سړی وي او هغه له خدای جنت ور نکي که نه جنت، او صرف د مرګ دا فرشته په دې ښکلي شکل وویني نو دا موله ډېره ده.
دا خوشحالیم ډیره ده، دومره خوند یې وکړ، دومره پې خوشحاله شوم. او ای بدعمله انسان له او کافر انسان له چې خدای دوزخ ورکوي، نو که دوزخ په دی د مرګ دا فرشته په دې سخت شکل وویني که نه، وی دا غم هم وله ډېر دی. وی قسم په خدای تک تور وجود یې او دا ستکې شنې سترګې وې او دا چینګې غاښونه او داړې وې او د دې خولې او د پوزې نه د اور لمبې راوچتې دی. مرګ آسان شی نه دی ورونو. ګورئ خدای دې زمونږ ستاسو مرګ آسان کړي او الله دې په مرګ وخت کې ګورئ د ژوند پته نه لګي، حالت بل خوا روان دی. الله دې د ژوند اخیري ساعت دا سوال کوي چې خدای د ژوند اخیري ساعت کې زمونږ په جبه کلمه شهادت راولي، او دا سوال کوي وی خدای کم ارواز باندې چې زه مرمه او په کم وخت زه مرم او تا ماله مقرر کړي، نو خدایا هغه ورځ زما هغه ورځ وګرځئ چې ته پکې زما نه خوشحاله. هسې نه چې دقه زما د مرګ په ورځ ته مانه خفی خدایا، د مرګ ورځ خدایا زما هغه ورځ وګرځئ چې ته پکې رانه خوشحاله. مرګ دونه خطرناک شی دی، خو خامخا راتلو والا دی. نو ځکه نبی علیہ السلام فرمایي عد نفسک من اصحاب القبور، ځان داسې وشمېره لکه چې د مقبره کې پروت یم. مړی ځان مړی وشمېره، یو باندې دام ده. مړی د دنیا په زیب و زینت او په ډول ډال څه کوي، یا ځان داسې فرض که چې لکه بس مرمه او مرګ ته ور روان یمه. نو مرګ له چې سړی روان یي له دنیا هر څه توجه هغې طرف ته یي. یو معنی نیمه بله محدثین کوي، خو هغه لږه ګرانه ستاسو د پوهې نه ده. زما وروڼو مرګ ډېر عجیبه شی او چاله بیا خدای سببونه مقرر کړل. دا ملک الموت ته چې الله پاک دا سا ایستل او ښکل حواله کول که نه، نو ملک الموت ورته وی الله دا خو به ته زما ټول مخلوق سره دشمني پیدا شي او ټول به ما ته خیرې کوي او ټول به راته کنځل کوي او ټول به راته بد وایي او خیرې به کوي. نو چې خیرې کوي او تا ته وایي چې خدای دا ملک الموت هلاک کړي، نو ته راته غوسه نه شي. وی زه ته داسې چل جوړومه چې ته به په یو وخت کې 10 او 12 په کور کې وجنې، خو ستا نوم به هم څوک نه دي. تا ته به نه څوک کنځل کوي، نه به راته څوک خیرې کوي، نه به راته څوک بده وایي. ولې؟ ده به یو سبب مقرر کړم، د خلکو به هغه سبب ته سوچ دي. چاله به ته به مقرر کړم نو خلک به ته به یادوي، چاله به د زړه بیماري سبب کړم نو خلک به د زړه بیماري یادوي چې په هغې مړ شو. چاله به اکسیډنټ سبب کوم نو خلک به وي او اکسیډنټ کې مړ شو که نه، که دا ګاډې داسې نه وي مړقېدلې او داسې نه وي جنګېدلې نه وي مړ. چاله به ګولی سبب کوم، چاله به اور سبب کوم، چاله به دریاب غر کېدل سبب کوم. دا مال چل راځي ځه او ټیمونه مو ته نه دي معلوم. الله خبرې نه کېږي، لکه پرېږده دا بره دې خو نه کوي، کار نه کوي، پرېږده مونږ به کوی سره وي. یو ځل د نبی علیہ السلام د ملک الموت د تپوس وکړو، وی ته چې د دې ډېرو خلکو نه په یو وخت کې څه وباسې څنګه وباسې؟ ناشنا خبره ده، نو هر پیغمبر دې تپوس کړی دی. وی ما له خدای لښکر فرشتې را کړي دي، چا پسې یو لېږم او چا پسې بل او چا پسې بل، یو نظام دی که نه. او په خپل هم الله پاک دومره طاقت را کړی دی په خپله چې که زه په اووم اسمان کې کېنم په اووم کې او دا خپلې 2 ګوتې د ټول جاندار مخلوق ته ور مخامخ کم، نو په دې 2 ټکو د ټولو نه په 1 سکند کې سار اخکیب شم. پته ولګېده چې په یو کاسه کې راته درداري پرتې دي که نه. بیا خو به تا ته پته چې پلان کې به کله مري. وی دا پته راته نه دی، دې نه یم خبر. د دنیا د دې محکمو چې کم سیکرټریان دي یا کم وزیران دي، هغې د ټوله محکمه معلوموي. زه به در یو مثال درکړم، لکه دا تعلیم د محکمې چې کم سیکرټري دی، هغه سره هر څه په کمپیوټر کې او په فایلونو کې پراته دي. هغه ته دا پته چې دومره سکولونه هاي دي په دې صوبه کې، او دومره میډل دي او دومره پرایمري دي او دومره استادان دي، ته تنخواګانې ولا ورکوي، او دومره کلاس 4 دي او دومره پکې 17 سکیل دی او دومره سول هر څه وته که یاد وته نی، خو په کمپیوټر کې نظام پروت دی. که راغواړي
سیکرټري صاحب تپوس وکړي او ته سیکرټري صاحب ته وایې چې پرنګو های سکول کې څو استادان دي نو 15 منټه ولا صبر ورکړه نو فایل به راوغواړي نو په یو ساعت کې به ورته پته ولګي دا معلومولی چې هیډ ماسټر یې څوک دی دا په یو ساعت کې معلومولی چې هیډ ماسټر به کله ریټایر کېږي اسرائیل علیه السلام سره د مرګ دا ټول نظام پروت دی لیکن دا شی ته خدای پټ ساتلی چې پلان کې به کله مري دا هغه ته هم پته نه لګي دا ما ته هم پته نه لګي ما تدري نفس بأي ارض تموت چې زه به کله مرم او په کومه ځمکه کې به ناسا خېږي دا تا ته هم پته نه لګي دا مور ته د بچي پته نه لګي او بچي ته د مور پته نه لګي او د اسرائیل علیه السلام ته پته نه لګي وایي چې پته نه لګي نو ساتي څنګه وباسې وایي لږ مخکې مې الله خبر کړي او راته وایي چې دا پلان کې به یو سبب پیدا کوم پلان کې دی کې به دا په پلان کې ټیم کې دې څه وباسه چې ورشم هغه ټیم کې ولا الله هغه سبب پیدا کړي او د دې ساره وباسم او الله نه یو څه نه له یو نظام د زمارونو د خبرې خلاصه دا ده چې مرګ هغه حقیقت دی چې دې نه څوک انکار نشي کولی مرګ هغه حقیقت دی چې هر چا له راځي زما یو دوست ډاکټر دی ادي په امریکا کې چې زما دا تقریرونه بیانونه اوري نو ما سره چې د هغه ځای نه په ټلیفون خبره کوي او یو ځل په خپل ژوند کې راغلی ما سره ملاقات شوی نو ما ته ویل ستا مې د مرګ تقریر اورېده نو ما ته ډېر عجیبه و وی زه په امریکا کې سرجن یم وی مونږ چې هلته اپریشن کوو نو امریکا د پاکستان په شانتې نه ده هلته کې به د دې انسان چې څومره ډاکټرانی ضروري چې کم ضرورتي وته ابه ګیر چاپېره د دې مریض ولاړي د زړه سړی به ولاړي ډاکټر چې هسې نه د اپریشن کې هغه فیل نشي د وینې ډاکټر به ولاړي چې وینه بدن ته په صحیح طریقه سرکولیشن کوي او دا څه ورته ویل کېږي دا پلپوس ډاکټر او پلانکې ډاکټر او دا چې کوم انسان هغه نشه ورکوي اب هم کمپاوډرني ډاکټر به ولاړي وایي مونږ ته باقاعده چې زه ورننه وځم هغوی ټول هر څه برابر کړي داسې نه د اپریشن کې هغه فیل نشي شوګر شته کې نشته بلډ پریشر شته کې نشته وی ټول ډاکټران ولاړي هغې راته اوکې ریپورټ راکړي چې دې وخت کې دې خبرې قابل نه چې تا له اپریشن کې وکول داسې د اپریشن نشم کولی هغه ولاړي بیا وی پوټینې اپریشن یې دی ولا وکم چې اپریشن وکم هغه سرمن وغیره ولا وګنډم وی چې وګنډمه نو زم په فایل دستخط وکم چې اپریشن مې وکړو دا تکلیف هغه مې وکړه او چې هغه کم نور ډاکټرانو زړه والا هم ولیکي په اپریشن نه پسو ګوري او دلته خو چې نشه ته وباسي نو واټ ته بودي نو هلته چغې وایي هلته کې روغ رمټې ده اپریشن تیټر نه وباسي نشه ته هلته لاړه شي چې دې ټیک شي نو بیا راوباسي هغه نشې والا ډاکټر ولیکي چې نشه ته لاړه دې ټیک دی زړه والا ولیکي چې زړه سرکولیشن ټیک دی حرکت وینې والا وایي چې د وینې حرکت ټیک دی او ټول اوکې ریپورټ ولیکي ویناګانه سړی مړ شي هغه اپریشن تیټر کې راته سړی راوغورځېږي مونږ اکسیجن او منډې او ترړې خو سړی مړ شي بیا هغه ډاکټران خو انګریزان دي هغې دا تحقیق کوي ریسرچ کوي چې په څه مړ شو زړه والا وایي زړه حرکت خو ټیک و دغه بیماري هم نه وه دغه ټیک هم نه دی راغلی هغه ریسرچ کوي تحقیق کوي هغه وینې والا وایي چې وینه خو ټیک روانه وه هغه بل نشې والا وایي چې نشه خو ته لاړه هغه څه تکلیف هم نو هر یو ډاکټر په دې سوچ کوي چې سړی خو ټیک و مونږ خو ریپورټ ورکړه دا ولې مړ شو وایي زه څادر په اوږه کړمه ویې خندل داسې کړې وایي زه څادر په اوږه کړم چې داسې کار دی چې تاسو بې وقوفان یې تاسو نه پوهېږئ دا زمونږ د طاقت نه پاسه یو بل ذات دی د هغه طاقت شته هغه ذات دا فیصله کړې ده چې دی به په دې ټیم مري دوی کې عقل او زمونږ ډاکټري کار نه ورکوي په ارام کښېنئ بس او هغه ذات دا هم وایي چې ستاسو په دا منځ کې دې څه وخت کېږو هغه ذات دا هم موږ ته ښایي چې زه به ټیکې وساتې وباسم هغه ذات دا هم موږ ته ښایي چې پوټینې اپریشن دی او تاسو د ګیر چاپېره تو یو اکسیجن او ټول مشینان د سره دي او د زړه د حرکت مشین هم د سره دي او بیا هم چې زه وجنم نو تاسو یې منع نشئ منع کړو اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده الله وایي چې کوم ځای یې او زه وغواړم ستا د نفسې اگر که په مضبوطو بلډینګونو محلاتو کې ولې نه او نبی علیہ السلام فرمایي په دې به فیصله کم وایي چې ماسخوتن داخل شي نو انتظار د سبا مه کوه او چې سحر داخل شي نو انتظار د بیګا مه کوه کیدای شي په دې منځ کې دله مرګ راشي
زمارو مرګ ته ځان تیار ساتل پکار دی. ښه هر وخت کې دا سوچ کوئ، دا مو وایئ چې مرګ به نه راځي. مرګ ته ځان تیار ساتل پکار دی، او چې د مرګ تصور او سوچ ته وکړو انشاءالله د خدای به تابعدارې، د خدای دشمن بنې او نیکی به کې د نه نیک به جوړېږي، او د دنیا ژوند به تیری، خو بروسه به د دنیا په مال او په سبب نه، بروسه به د رب العالمین په ذات باندې وي. الله دې موږ ټولو له د ایمان او د اسلام سره مرګ را نصیب وګرځولي کړي.